الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دا سلسلة الفقه الجهادي أغلى رأي درسنو دا جايو فأغي كنن أغا أصلي مقصد أغا مسألة دا جهاد دا أغا إن شاء الله شروع کی چې مونږ به په هغې کې اول مفهوم د جهاد، بیا د جهاد اقسام، اغراض، بیا جهاد ولې کیدی شي، بیا نور احکام د هغې به انشاءالله ذکر کیږي. مفهوم د جهاد لکه د نورو مفاهیم شرعیو په شان باندې په جهاد کې هم د اسلام دشمنانو، منافقانو، مرتدو تحریف کړي، خپل هغه قلمونه، هغه خپل تحریف، تعویل، دروغ، هغه یې په دې جهاد کې ورګډ کړي دي او همیشه دوی دا کار کوي د دې وجې نه چې د خلکو ذهنونه د دې اهمې فریضې نه بل طرف ته وګرځوي، ان تر دې چې مثال به ورکو په نن وخت کې دغه د جهاد مقدس فریضې د خپل مقصود او د خپل غایې نه وویستله، د هغې معنی شرعي نه وویستله چې کوم الله اراده کړي په خپل قرآن عظیم شان کې. اکثر چې دشمن یریږي هغه دشمن چې هغه کافر اصلي وي، که منافق و که مرتد وي، خارجي وي او که داخلي وي، نو هغه د جهاد فی سبیل الله نه یریږي. او عقیده د جهاد لکه څرنګه چې په اسلام کې ډېر عظیم الشان حیثیت لري، د دې وجې نه دغه داخلي او خارجي منافق او کافر او مرتد ډیر مالونه خرج کوي، بلکې عمرونه په دې باندې خرج کوي، خپل هغه اعلامي وسایل په دې باندې خرج کوي چې د دې جهاد معنا او مقصد بدل کی، مفهوم ولا بدل کی، په هغې کې تحریف وکړي، په هغې کې تعویل وکړي او امت د دې نه بند کړي چې په دې باندې عمل ونه کړي، بلکې د خلکو فکر یې بل طرف ته واړو. د دې دپاره چې د جهاد دا نظریه ضعیفه شي او خلک دغه نظریه پرېښودلو ته مجبور شي، د دوی دغه تحریف او تعویل او د دوی دغه دروغ او د دوی دغه د جهاد په ضد باندې کوم عمل چې دی هغه په لاندې نقاطو کې موږ واضحه کوو چې دوی دا خبرې کوي، نو ځکه د جهاد نظریه د خلکو د فکر نه غورځوي. کله وایي صحیح جهاد هغه دی چې هغه بهرنی کافر راشي او په وطن باندې حمله وکړي، نو بیا دغه سره به جهاد کیدی شي. هر چې جهاد دی د محلي او د داخلي دشمن سره چې مرتد دی، کوم چې د اصلي کافر نه اشد او ډېر اظلم او ظالم کافر دی او په دې وطن باندې د ډېرو کلونو د پیړیو نه قبضه هم کړې ده، په دین باندې، د خلکو په اعراضو باندې او په ټولو عزتونو د خلکو باندې د ډېر وخت نه دغه داخلي مرتد قابض دي. دوی دا وایي چې د دوی سره جهاد نشي کېدی او نه دا جهاد دی، بلکې د دې خلکو سره دوی جهاد فتنه ګڼي. نو دوی یو دا خبره کوي. دویمه خبره دوی دا کوي جهاد چې کېدی شي نو هغه فی سبیل الاوطان به کېدی شي،
د وطن په لاره کې به جهاد وي او بس. همدغه چا څه به کیدی شي چې د بهر نه په دې وطن باندې حمله وکړي، لکه پخوا چې روسانو قبضه په افغانستان کړې وه، یا نن انګریزان راغلي دي په دې ملکونو یې قبضه کړې ده. نو د دې سره جهاد شته دی، نور جهاد نشته. هر شي جهاد د عقیدې د وجې نه دی، یا جهاد د اسلام د تنفیذ د وجې نه دی، نو دا به تخلف او ارهاب وي، دا به دهشتګردي وي، لکه چې د اکثرو جمهوري نواز خلکو د عقیده ده. ځکه جهاد د اجنبي او خارجي کافر سره پکار دی. دوی وایي چې کوم په وطن باندې زیاتی او تجاوز کړی دی، دا جهاد هم مني، خو په دې شکل مني چې د ولی الامر نه به په هغې باندې اجازه وي، حکمران وقت هغه به اجازه کوي. لکه دا د دې نن وخت تواغیتو یو عقیده هم ده چې اوسني مرتد حکمرانان به دا وایي چې او دوی سره جهاد وکړي، نه بیا بیا کوو، حالانکه دوی خپلې نظریې د کفر دي. د دغه کفارو اصلي کفارو دوی د بقا سبب ګرځېدلي. دا اصلي کافر چا راوستل؟ په همدې مرتد راوستل. بله نظریه د دې محرفینو د جهاد هغه دا ده چې جهاد طلب بالکل باطل دی، دا یو استعمار دی او زیاتی دی، کافر باندې به حمله نه کوي، لکه هغه هم حق لري د اوسېدلو په دې دنیا کې، حریت لري، کله د حریت په نوم باندې چې دا آزاد دي. کله و چې دې کافرو د موږ سره عهد کړی په اقوام متحده کې، د هغې احترام لازم دی. ولیکن عجیبه خبره خو دا ده، موږ د دوی نه دا پوښتنه کوو، دا فلسطین چې یهودو نیولی، عراق، افغانستان، سومالیا، پاکستان او نور ملکونه، اوس چې د دې سره جهاد نشي کېدی، نو دا به اوس همداسې پرېښولی کېږي. دوی سره جهاد، آیا دا جهاد طلب دی او که جهاد دفع ده؟ عجیبه خبره ده. د دغه کفارو لوی لوی جهازونه راځي، دا په کوم دی تیریږي؟ دا اوس جهاد دفع ده که دا جهاد طلب دی؟ آیا دا جهاد دوی ته نه ښکاري؟ اوس د دې کفارو نه دغه ملکونه خلاصول، دا د دې کفارو حق دی که زموږ حق دی؟ زموږ نه ملکونه لاندې کړي دي که موږ ته لاندې کړي دي؟ چې دا محرفین د جهاد دا ذهنونه د خلکو جوړو چې دا وخت د جهاد نه دی. بل دغه محرفین د جهاد دوستانو دا خبرې کوي چې اسلام چې دا دین د سلامتیا دی، اسلام دین د سلامتیا دی، په چا باندې تعرض او تعدی نشته. یعنی اسلام هجومی دین نه دی، بلکې دا دفاعي دین دی. مونږ وایو دا نظریه کفر ته ډیره نږدې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجومی جهاد نه کوله، نو فارس، قیصر، کسرا، د روس جمهوریتونه، قرطبه، نو بس په مدینه کې وناسو د خلکو راتله اسلام یې راوړ، نه هجوم یې کړی کنه، ځکه دوی اسلام راوړی، ځکه د دین د دنیا کنج کنج ته ورسول. په دې نظریه سره دی جهاد تحریف کیږي او دغه محرفین د اسلام په نوم کې، د شيوخو په نوم کې، د پیرانو په نوم کې، د یو غټ عالم په نوم کې خلکو ته ځان ښودل هم غواړي، لیکن دا تحریف هم کوي. دوی دا خبرې کوي چې اسلام دین د سلامتیا دی، هجومی دین نه دی، دفاعي دین دی. که چا در باندې زیاتیا وکړو، جنگ بکې کنه قلارې بکېنی، نو په دې وجه باندې نن یهود، نصارا او مرتدین د مسلمانانو په ملکونو باندې قابض شو، دوی په خپلو کورونو کې ذبح کړو.
ماشومان ورته ذبح کړل، د مسلمانانو هغه زنانه بې عزته کړې، د مسلمانانو عزت او ابرو یې واخیستله او ته دا چغې وهه چې اسلام دین د سلامتیا دی، چا باندې تعرض نه کوي. که ته په چا تعرض نه کوې نو ته بل هم دا حق نشته که نه چې په تا باندې تعرض وکړي. د هغې نه دې ولې سترګې پټې کړي؟ بعضې لا دا خبرې کوي چې جهاد بغیر د خلیفه نه صحیح کېږي، او کله چې خلیفه پیدا شي اسلامي خلیفه نو بیا به موږ جهاد کوو، ځکه د خلیفه جوړول په مسلمانانو باندې فرض دي او د هغه راتګ ته موږ انتظار کوو. موږ وایو دا خبره صحیح ده چې جهاد د خلیفه سره پکار دی او خلیفه د مسلمانانو لپاره لازم دی، خو چونکې نن نشته دی، محلي خلیفګان خو ډېر دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کله صحابه لېږل 2 کسان یو به ورته ویلي چې تاسو د الله تقوا اختیار کړئ، دویم به ورته ویل چې تاسو یو بل امیر جوړ کړئ، یو امیر شي بل مامور شي. نو چې د سفر دپاره امیر لازم دی، د جهاد دپاره هم لازم دی. الحمدلله د جهاد امیران لرو موږ، هر چې عمومي خلیفه دی نو اوس هم شته دی. خو یو خبره واورئ، نن وخت جهاد فرض عین دی. ښه خبره ده چې عمومي خلیفه موجود دی، دا ښه خبره ده. یو خو موقع مساعدن ده چې خلیفه ښکاره راوځي په یو ځای کې اوسېږي، دغه کفار او مرتدي چېرته پرېږدي. دویمه خبره دا ده چې کله جهاد فرض عین شي بیا بغیر د خلیفه نه جهاد هم کیدی شي. مدینه منوره کې چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اوښان هغه و یا شپږو مرتدینو وتښتول او هغه شپونکی وله قتل کړه، سلمه ابن اکوع بغیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اجازې نه هغه منډه کړلې او هغه کسان یې مړه کړو او اوښې ته واپس کړي. کله اجازه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته کړې وه سلمه ابن اکوع ته، هغه پوهېده چې یو ځای کې د مسلمانانو په مالونو باندې زیاتې کېږي، د مسلمانانو په اعراضو باندې زیاتې کېږي، وی خلیفه ته حاجت نشته، جنگ به کې د مسلمانانو هغه حق به حاصلې ځان ته. بل لکه څرنګه چې جهاد نن وخت فرض عین دی، منځ، روژه، زکات، حج داسې فرض دی، نو د دې دپاره چې خلیفه لازم نه د جهاد دپاره کله خلیفه لازم شو؟ منو چې تنصیب د خلیفه ضرور دی، خو چې نه جهاد به نشي معطل کېدی، ځکه دا بانې کول به د جهاد د تعطیل سبب ګرځي. ته به د خلیفه غم کې مسلمانان به ذبح کېږي، علما به قتلیږي، شهیدان کېږي، به د طواغیتو په جیلونو کې به د ګډانو په رنګ باندې حلالېږي او ته به وایې چې خلیفه نشته. درېیم دا چې جهاد وکړه چې خلیفه راشي، که نه جهاد خو کېږي دې دپاره چې موږ دپاره یو خلیفه راشي، او که نه دا خبره کوي چې بس خلیفه نشته جهاد نشو کولی، مسلمانانو قسمه قسم ظلمونه کېږي، دوی د خیر دی په دې جیلونو کې صبرونه کوي، خیر دی که عزتونه یې لوټېږي، خیر دی که زنانې بې عزته کېږي. دا خو د شیګانو عقیده ده چې هغوی وایي جهاد به د مهدي منتظر سره کوو، هغه به راځي د سرداب نه به راوځي او دا د خروج پورې موږ منتظر یو. نو په دې وجه باندې دوی خو هغه جهاد چې هغې ته حدیث کې ضرورت سلام ویله شوی دی د دې معطلوالی راولي. که دارنګ دوستانو بل تحریف د جهاد دا خلک دا کوي چې جهاد ته نن وخت ارهاب او دارنګ دهشتګردي او دارنګ ترهګري وایي. څوک چې دا فریضه ادا کوي هغه ارهابي دی، هغې ته دهشتګرد او دارنګ هغې ته ترهګر او ورانکاری وایي. کله کله ته وسلوال وایي. الحمدلله چې موږ وسلوال او ترهګر او دهشتګرد یو. مسلمان چې دهشتګرد نه هغه مسلمان نه دی. قرآن عظیم شان کې الله فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، تاسو تیاری وکړئ د کافرو دپاره د دې جهاد دپاره د دوی د ختمولو دپاره، ما استطعتم څومره چې مو وس وشي، څومره چې مو وس کېږي دوی دپاره به تیاری کوئ. ومن رباط الخیل، اسونه ورته تیاروئ، ځکه چې پخوا خو اسونه او ګاړې خو نه، ترهبون به عدو الله وعدوکم، چې یاروئ تاسې په هغې باندې د الله دشمن او خپل دشمن. دا ترهبونه چې تاسې یاروئ یعنې تاسې به ارهابین یاستئ. الله مونږ ته ارهابین ویل دی، الحمدلله مونږ ارهابین یو که نه.
او تاسو ګرځئ دغه کافرو خدمت کوئ، د هغې غلامي کوئ، الله هم د هغې په صف کې پاڅوي انشاءالله. د دې وجې نه دوستانو دغه بانې کول دا سبب شو د دې چې نن موږ باندې وطني تواغیت مسلط دي او اصلي کافر یې موږ ته راوستل. موږ نه ټول وطنونه ونیول، زموږ ځمکې، زموږ ابرو، زموږ عزتونه یې لاندې کړل. عجیبه خبره ده چې کله د دې تواغیتو په فوز کې سړی شاملېږي، په ملیشه کې شاملېږي، دا پوښتنه هیچا ونه کړه چې دا جایز ده که ناجایز ده. خو چې کله جهاد مسله شي، کله وایي جهاد نه دی مګر خلیفه په قیادت کې به کیدی شي، کله وایي چې نه اسلام خو د سلامتیا دین دی، کله وایي چې نه جهاد دغه چا مقابل کې فرض دی چې د بهار نه راشي شنې شنې سترګې او انګریزي وایي. داسې تحریف کې دغه امت اخته دی. د دې وجې نه موږ انشاءالله هغه مفهوم شرعي د جهاد چې هغه کوم الله او رسول اراده کړی وي په شریعت کې، هغه موږ انشاءالله نو قرآن عظیم شان واضح خبره کړې ده چې الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. او کسان چې د الله په لار کې قتال کوي، د الله په لار کې جنګيږي، الذين آمنوا کسان چې ایمان راوړي، يقاتلون في سبيل الله، د الله په لار کې جنګيږي اگر که ډېر کم هم دي. خو ګورئ والذین کفروا، هغه کسان چې کافران دي، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، دوی جنګ کوي په لاره د طاغوت کې ځان نه مردارئ، او دا غوره ډېر زیات دي. نن تاسو ګورئ په لکونو په میلیونونو دي ټول د طاغوت په لار کې ځان نه مردارئ، فوز، ملیشه، پولیس، اردو وغیره وغیره، دا ټول د طاغوت په لار کې ځانونه مردارئ کنه. تاسو وګورئ نن مجاهدین او طالبان ته چې ډېر کم دي. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. د دې وجې نه دوستانو اصل مقصد او غایه د مفهوم د جهاد نه، لکه څرنګه چې په اسلام کې موږ او تاسو ته الله سبحانه وتعالی ویلي ده او محمد رسول الله د هغې وضاحت هم کړی دی، او اسلام یې د موږ نه غواړي، لکه څرنګه چې د دې جهاد هغه مفهوم په محمد رسول الله باندې نازل شوی بغیر د تحریف او تعطیل نه، او بغیر د کتمان د حق نه چې حق په دې کې نه پټو، او بغیر د دې نه چې دا امت یو واقعي زندګۍ ته موږ او تاسې برابر کو چې هغوی د اسلام د لاندې زندګي وکړي. او د دې جهاد چې د اهمه فریضه را په دې کې هغه شبهات او تاویلات د مفسدینو خلکو، د هغه محرفینو خلکو، هغه موږ زایل کو د دې دپاره چې خبیث طیب نه معلوم شي او حق ښکاره شي او باطل لرې شي. نو باذن الله او بتوفیقه موږ د دې هغه وضاحت په لاندې نکاتو کې کوو. نو اول معنا د جهاد، جهاد د مجاهدې نه دی، د خپل وس خرچ کولو ته وایي چې خپل طاقت خرج کی په مقابله د دشمن کې او د هغه په دفع کې. خدا به دومره کې چې خپل وس او طاقت ته بهر نه ځي، هغې به نه به زیاتې نه کړي. په افراط او تفرید کې بیا هلاکت دی. ګوره الله فرمایي لکه څنګه چې مخکې ما آیات ولس واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، تاسو دوی دپاره ځانونه تیار کړئ څومره چې مو وس کېږي د قوت نه. سورة انفال 80 نمبر آیات کې عمده خبره مطلوب ده، عمده واجب ده په موږ او تاسې باندې چې د خپل وس مطابق به ځانونه د جهاد دپاره تیارو. ځکه الله سبحانه وتعالی یو نفس نه مکلف کوي مګر په اندازه د طاقت د هغې، چې دا نفس څومره طاقت وي هغومره موږ نه الله دغه غواړي. ځکه بل ځای کې سورة بقره کې الله فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها، نه مکلف کوي یو نفس الله سبحانه وتعالی مگر په اندازه د طاقت او وس د هغې. او بل ځای کې الله سورة تغابن کې فرمایي فاتقوا الله ما استطعتم، ویرګئ د الله نه څومره چې مو وس کېږي. حدیث کې هم راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم،
کله چې تاسو د یو کار امر کوم چې هغه وکړئ نو هغې باندې عمل وکړئ څومره وس کېږي او امر په هغې باندې عمل کړئ. نن وخت کې دوستانو د چا چې جهاد بالمال وس کېږي په کار دا چې جهاد بالمال د دې مرتدو د دې اصلي کافرو سره وکړي. د چا په خوله باندې کېږي باید چې د خولې جهاد وکړي. د چا بالنفس جهاد کېږي باید چې بالنفس جهاد وکړي. نو معنا د جهاد دغه وه چې موږ ته الله بیانه کړې وه د خپل وس مطابق. دوستانو جهاد چې دا په درې قسمه دی. یو جهاد بالنفس دی، یو جهاد بالمال دی، دا انواع دي، او بل جهاد باللسان دی په ژبه باندې. دلیل په جهاد بالنفس او مال باندې د سورة توبه او د سورة صف آیتونه دي. نور آیتونه هم شته. سورة توبه کې الله فرمای انفروا خفافا وثقالا، تاسو اوزئ سپک او درانه، وجاهدوا باموالکم جهادو کې په مالونو سره. وروسته به ان شاء الله موږ دې کې ذکر کوو چې ولې موږ جهاد کوو. د انفروا خفافا وثقالا علما لس یا یولس معنا کوي. یو معنا دا ده چې تاسو بې واده وځئ او د واده والا هم وځئ، د وسلو والا وځئ، بغیر د وسلو والا هم وځئ، غریبانان هم وځئ، مالدار هم وځئ. نور معنی هم دي. وجاهدوا باموالکم جهادو کې په خپلو مالونو سره، وانفسکم په خپلو نفسونو سره، فی سبیل الله په لار د الله کې. ذلکم خیر لکم، دا کار تاسو لپاره غوره دی، ان کنتم تعلمون که تاسې پوهیږئ. او سورة صف کې الله فرمایي وتجاهدون فی سبیل الله باموالکم، او تاسو به جهاد کوئ په لار د الله کې په مالونو سره او په نفسونو سره. حدیث کې هم راځي دوستانو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من جهز غازیا فی سبیل الله فقد غزا، متفق علیه حدیث دی. چا چې یو غازی د الله په لار کې تیار کړو نو د غزا وکړله. هر شي دلیل دی په جهاد باندې چې دا جهاد په ژبه سره دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جاهد المشرکین باموالکم وایدیکم والسنتکم. حدیث امام احمد وغیره راوړی. تاسو جهاد وکړئ د مشرکینو سره په مالونو او په نفسونو او په ژبو سره. والسنتکم باقی دا راغلی، لہذا خپله میډیایي قوه او طاقت دا د جهاد په لاره کې استعمال کړئ. په دې باندې تاسو جهاد ته خلک دعوت کړئ. د کفر میډیا نن وګوره چې د مسلمانانو پسې څومره زور راخستی دی چې هغوی په دې میډیا، په دې ریډیوګانو، په دې ټي وي کې د مسلمانانو د مجاهدینو څومره غیبت کوي چې دا دهشتګرد دي، دا ترهګر دي، دا وسلوال دي. نو پکار دا ده چې موږ هم داسې آلات ولرو چې موږ په جواب باندې د دې خلکو د دغه خبرو مخنیوي وکړو. د دوی سره جهاد باللسان وکړو، بالنفس وکړو، بالمال وکړو، د حدیث په بنا باندې. نو مؤمن به جهاد کوي په توره باندې او په ژبه باندې هم. لکه بل حدیث کې راځي ان المؤمن یجاهد بسیفه ولسانه، مؤمن جهاد کوي په توره باندې او په ژبه باندې هم. دا حدیث مسند احمد راوړی. او دا حدیث جاهد المشرکین باموالکم وایدیکم والسنتکم سنن نسائی کې هم شته. دې حدیث درې قسمه جهاد جمع چې بالمال او بالنفس او باللسان. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي افضل الجهاد کلمة عدل عند سلطان جائر. بهترین جهاد هغه دی چې د عدل کلمه هغه بادشاه ته استعمال کړي، حق بادشاه ته ورسي. بادشاه کوږ دی، د دین نه منحرف دی، پکار دا چې ته هغه ته په خوله باندې وینا وکړې نو دا جهاد دی. بل روایت کې راځي افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر. بهترین جهاد هغه کلمه د حق وینا ده هغه ظالم بادشاه ته. بل حدیث کې راځي احب الجهاد الى الله کلمة حق تقال لامام جائر. بهترین جهاد، ډیر محبوب جهاد الله ته هغه کلمه د حق ویل دي چاته؟ هغه ظالم بادشاه ته. نو غرض مې دی کو چې جهاد بالنفس، بالمال او لسان
دا درې واړه په مؤمن باندې د وس مطابق فرض او لازم دي، ولیکن دا درې واړه بیا په ډېرو کمو خلکو کې جمع کیږي. د الله نه سوال کو چې موږ کې دا درې واړه جمع شي، ځکه الله سبحانه وتعالی فعال لما یرید دی. دا هغه انواع د جهاد، غایه او غرض د جهاد په اسلام کې د جهاد ډېر اوچت غایه او مقصد دی چې جهاد د الله په لار کې وي، دې دپاره چې د الله کلمه اوچته شي او د کفر کلمه ښکته شي. جهاد لکه د نورو عباداتو یو عمل تعبدي دی، ډېر لوی عمل دی چې د الله رضا پې طلب کیدی شي، الله ته پې نزدېکت حاصلېږي، کوم چې هغه موږ ته امر کړی. اوچت اوچت نفسونه په هغې کې ضایع کېږي. د دې وجې نه الله مجاهدینو سره وعده کړې ده په جنت باندې، په حور او په غلمانو باندې، په همیشه همیشه کامیابی باندې. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. چا چې قتال وکړي د دې دپاره چې کلمه د الله اوچته شي، نو دا او د الله په لاره کې وي. لیکن هغه څوک چې هغه قتال کوي د جهاد په نوم باندې، د دې دپاره چې کلمه د کفر اوچته شي، کلمه د طاغوت اوچته شي. لکه بعضې خلک د طاغوت په لار کې جهاد کوي، فوز، پولیس، ملیشه، اردو وغیره. هغوی لتكون کلمة الکفر هي العلیا، لتكون کلمة الطاغوت هي العلیا، د دې په لار کې دوی جنګ کوي. یا بعضې ځان ته مجاهدین وایي، د وطن په لار کې جهاد کوي، کشمیر بنېږي او پاکستان بنېږي. نه، کشمیر کې هم جهاد پکار هغه د کفر قانون دی، پاکستان کې هم جهاد پکار هم د کفر قانون دی. دغه ته مجاهدین نشي ویلی کېدی، دا د طاغوت په لار کې جهاد. لہذا څوک چې د طاغوت د پرچار دپاره، د طاغوت د نصرت دپاره، د هغه د حکم د تنفیذ دپاره، د هغه د قانون دپاره، د هغه نظام دپاره، د هغه دستور دپاره جنګ کوي، نو د دې قتال فی سبیل الطاغوت دی، د الله په لار کې دا قتال نه دی. لہذا دې ته به جهاد نشي ویلی کېدی. اگر که ظاهر کې معنی د جهاد ورکړي وي، ډېرې غټې غټې څڼې پرې کړي، سر یې بالکل اړولی، ټوپۍ وپۍ نه په سر کوي، بډې هم والي وي، خو لیکن د جهاد دغه نوم د دی نه شرموي. دا جهلن او زورن ځان ته مجاهدین وایي، دا نه جهاد دی او نه دی مجاهد دی. نو یو شي ته غلط نوم ورکول، دا به هغه اصلي نوم د هغې نه نشي نفي کولی. الله فرمایي الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، هغه کسان چې ایمان یې راوړی دوی جهاد کوي په لار د الله کې. که هر څومره دشمن پې غلط غلط القاب وروغورځوي چې ګوره دا دهشتګر دي، ترهګر دي، قسمه قسم نسبتونه ورته وکړي، کله وایي دا د را ایجنټان دي، کله وایي دا د موساد ایجنټان دي. دغه طالبان چې د دوی حکومتونو سره جنګېږي ځکه د دوی نظام ختم کړي، نو دوی باندې قسمه قسم تورونه لګولی کېږي، دوی ته مختلف القاب ورکولی کېږي، خو لیکن دا القاب او دا تورونه دوی ته کوم ضرر نه رسوي، او نه به د دوی د دې صفت نه نفي کوي چې ګنه دا مجاهدین نه دي، بلکې دا مجاهدین دي. یقاتلون فی سبیل الله، دوی جهاد کې په لاره د الله کې. که هر څومره دشمن دوی ته غلط غلط القاب هم ورکړي، خو ګورې دویم نمبر کې والذین کفروا، هغه کسان چې کافران یقاتلون فی سبیل الطاغوت، دوی د طاغوت په لار کې قتال کوي. اگر که د طاغوت میډیا دوی ته په هر لحاظ باندې ډېر غټې غټې تمغې هم ورکوي، غټ القاب هم ورکوي، ډېر مدح او صفتونه هم کوي، تنخواه هم ولا ورکوي، چې کله مردار شي په ډېر اعزاز سره د هغه جنازې هم کېږي، ولیکن په دې باندې ځان پوه کړي چې یقاتلون فی سبیل الطاغوت، دغه مردار شوي په لار د شیطان کې، په لار د دغه طاغوت کې ګوره دوی قتال کوي. الله فرمایي فقاتلوا اولیاء الشیطان، د شیطان دغه دوستانو سره قتال وکړئ، ان کید الشیطان کان ضعیفا. یو خبر یاد ساتئ، مخکې
په دې آیات کې چې قاتلون فی سبیل الله او حدیث کې چې من قاتل لتكون کلمة الله هي العليا فهو فی سبیل الله. څوک چې د الله په لار کې قتال کوي دې دپاره چې د الله کلمه اوچته شي نو دی فی سبیل الله مجاهد دی. نو د کلمة الله معنا د الله فیصله او حکم چې یو الله لري شي داغه شریعت نافذ شي داغه شریعت په دې ملک کې رایج شي او په هغې باندې خلک فیصلې شروع کړي د دې دپاره به جهاد کیدی شي. د الله اوامر نافذ شي د الله حدود نافذ شي د هغه قضا نافذ شي نو دا ټول د کلمة الله په معنا دوستانو داخل دي. ور هر هغه څه چې الله په هغې باندې امر کړی یا په فیصله کړې ده یا په حکم کړی ده یا د بندگانو دپاره مشروع ګرځولي دي یا په هغې باندې اذن کړی دی نو دا ټول په کلمة الله کې داخل دي. نو قتال با په دغه باره کې چې د الله دا دومره کلمات اوچت شي شریعت نافذ شي حدود نافذ شي او دارنګې خلافت راشده راشي دا ټول فی سبیل الله حسابېږي د دې دپاره کلمة الله هي العلیا چې د الله کلمه اوچته شي. بل دوستانو اغراض او مقاصد د جهاد دي د دې وروسته تفصیلي خبره کوو ان شاء الله. اغراض د جهاد په اسلام کې ډیر اغراض دي او دا اغراض هر هغه شی دی چې الله اذن کړی دی په قتال سره چې دغه شی نه لاسته راوړل شي او د هغې نه دفاع وشي لکه دین دی د دین ساتنه چې کیږي او په جهاد سره کیږي. نفس ته یو څوک در باندې زیاتی کوي د هغې په لار کې وجنګېدي دا هم جهاد دی. عزت او ابرو د یو سړی اخلي د هغې نه دفاع وکړه دا هم جهاد دی. مال د نه یو سړی اخلي ظلم در باندې کوي د هغې په لار کې د قتال وکړه دا هم فی سبیل الله جهاد دی. د مسلمانانو د وطن حفاظت کې د هغې بیرته لاسته راوړنه کې ځکه چې دا د مسلمانانو یو ملجا ده یو ځای دی د هغوی حرمات په دې کې محفوظ دي حقوق محفوظ دي او په هغې باندې کفارو زیاتی کړی مرتدینو پې زیاتی کړی دی د هغوی حقوق او حرمات یې غصب کړي دي نو د هغوی په لار کې جنګ کې دا فی سبیل الله دی. د مسلمانانو د حقوقو لاسته راوړل د هغوی وطنونو د هغوی کورونه لاسته راوړل چې هغوی په امن او په سلامتیا سره زندگی وکړي نو دا فی سبیل الله جهاد دی. د دې وجه نه اهل علمو دا ویلي دي چې دفاع د مسلمانانو د ځمکو او د وطنونو نه په هغه حال کې چې کافر په هغوی باندې مسلط وي او یو لیږ ځمکې یې نیولي وي دا لازم و فرض ده. سورة حج کې الله فرمایي اذن للذین اجازه کړی شوې ده کسان ته چې جنګ کوي بانهم چې دوی یقینا ظلمو په دوی باندې ظلم کړی شوی دی د خپل ظلم د اوچتولو په خاطر به جهاد کې وان الله علی نصرهم لقدیر یقینا الله تعالی دوی په امداد باندې قدرت والا دی. دې ته قتال فی سبیل الله چې غرض و غایه د الله رضا وي او دفع د ظلم وي ظالمان د ځانه دفع کې د هغوی طغیان او سرکشي د الله د بندگانو د مظلومین نه لرې کې دا جهاد فی سبیل الله دی. خو ستا مقصد او غرض پکې د اسلام تنفیذ هم وي. ګوره دوستانو ډېر خلک نن دا وایي چې موږ جهاد کوو مظلوم د ظالم نه آزادوو خو لیکن غرض یې پکې حدود تنفیذ نه وي د اسلام او د شریعت نفاذ نه وي ځکه هغوی فی سبیل الله بیا نه حسابېږي. دارنګه سورۃ نساء کې الله فرمایي وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله څه شوي تاسو چې تاسو جهاد د الله په لار کې نه کوئ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان هغه ضعیف خلق د سړو د ښځو د ماشومانو نه یقولون وای ربنا یا رب اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها وباسې موږ د دې ظالم کلي نه د دې اهل ډېر ظالم دی په موږ باندې ظلمونه کوي واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وګرځه موږ دپاره ستا طرف نه یو دوست او وګرځه ستا طرف نه زموږ دپاره یو امداد والا. دې ته قتال فی سبیل الله چې غرض یې په دې کې دفاع د دغه مستضعفینو نه وي
د هغوی بچوالی غرض وي دې دپاره چې دغه ظالمانو هغه زیاتۍ د دوی نه ختم کړی شي نو دا فی سبیل الله جهاد دی بل ځای کې الله فرمایي والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون دې ته قتال فی سبیل الله وایي چې غرض یې زیاتۍ او تجاوز د باغي وي چې کله په دوی باندې کې د هغې دفع کوي او د حق نه دفاع کوي بل ځای کې الله فرمایي وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما که دوه طایفه د مؤمنانو په خپلو کې جنګ وکړي تاسو د هغوی په منځ کې صلح وکړئ فإن بغت إحداهما على الأخرى یو ډله په دې بله باندې زیاتې وکړي فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء إلى أمر الله تاسو هغې ډلې سره قتال وکړئ چې هغه دا زیاتې کړی په دې بله ډله باندې تر څو چې هغوی غاړه کړي د الله امر ته دې ته وایي قتال فی سبیل الله غرض یې هغه د باغي فرقې ټکول دي چې کوم زیاتې کړی په دې بله مظلومه فرقه باندې څلورم الله فرمایي وقاتلهم حتى لا تكون فتنة تاسو قتال کوئ د دې کافر او مرتدینو سره تر څو چې فتنه پاتې نشي ويكون الدين كله لله او شي دین خالص ټول الله لره فإن انتهوا که دوی منې شو د دې کفر او شرک یې پرېښود فإن الله بما يعملون بصير یقینا الله په عمل چې دوی کوم عمل کوي لیدونکی دی دې ته وایي قتال فی سبیل الله غرض یې دا ده چې په ځمکه کې شرک او کفر پاتې نشي نه ظلم پاتې شي او نه طغیان او سرکشي پاتې شي او نه فساد او د بندګانو د طاعت او عبادت خاص یو الله لره شي دې ته وایي قتال فی سبیل الله نور آیتونه هم شته چې په هغې کې غرض او غایه د جهاد بیانه شوې ده چې هغه یوه ده او هغه نه بدلیږي او نه متغیره کېږي چې هغه طلب د مرضات الله دی د الله رضا طلب کول د هغه احکام نافذ کول او د هغه نه امید ساتل چې الله به موږ او تاسو ته جنتونه راکوي د دې په بدله کې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قتل دون ماله فهو شهید ومن قتل دون دمه فهو شهید ومن قتل دون دینه فهو شهید ومن قتل دون اهله فهو شهید بل روایت کې ومن قتل دون مظلمته فهو شهید څوک چې د مال د دفاع په خاطر مړ شو هم شهید دی څوک چې د خپل نفس بچ کولو په خاطر مړ شو هم شهید دی څوک چې دین په خاطر باندې مړ شو دا شهید دی څوک چې د خپل اهل د دفاع په خاطر باندې مړ شو دا هم شهید دی د باندې ظلم کې دی مظلوم دی د دفاع د خپل ځان نه کوي دغه ظلم لرې کول لپاره شهید شو نو دی شهید دی په دې ټولو کې دا معتبره ده چې عقیده د قرآن سنت مطابق بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اريد ماله بغیر حق فقاتل فقتل فهو شهید یو سړی چې د چا نه مال اخلي خو بغیر د حق اخلي او د سره جنگ وکړو او د شهید شنو د شهید دی د دې وجه عبد الله بن مبارک فرمایي یقاتل عن ماله ولو درهمین که 2 روپۍ د نه چا اخیستلو نو جنګ به سره کېږي نو جهاد د دې شیانو په مقابله کې دا د جهاد د اغراضونه دي چې د دې شیانو به دفاع کوي دې ته وایي جهاد فی سبیل الله دې ته وایي غرض او غایه د جهاد نو که بعضې خلک وایي چې موږ هم د وطنونو دفاع کوو د ځان نه دفاع کوو دا هم جهاد فی سبیل الله دی دوستانو د دې او د هغې فرق دا دی څوک چې د وطن نه دفاع کوي یا اوسني تواغیت چې جنگ کوي کله وایي موږ وطن ساتو کله څه وایي کله څه وایي نو د دوی اصله قانون د کفر دی دوی د یو کفر د قانون د لاندې جنګېږي د هغې قانون ساتنه کوي وطن ساتل خو پکې هسې راغله دغه تواغیت بار بار په میډیا باندې دا وایي چې زمونږ قانون دی ومني ګوره تاسو اورېدلي به وي جګړه زمونږ په قانون کې ده مونږ خو وایو چې وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه چې فتنه پاتې نشي دغه قانون چې وي نو دا فتنه ده که او حدیث کې هم راځي چې لتکون کلمة الله هي العلیا فهو فی سبیل الله تو چې جهاد کوي دې دپاره چې د الله کلمه اوچته شي نو ته خو راباندې قانون اوچتی که
نو په دغه لار کې چې ته مردارېږي خو مردارې که نه بیا خو دا کلمه د الله نه ده او د لړمکالي قانون دا د الله کلمه ده چې د هغې مقابل کې ځان مردارې پاکستاني پوځي یا پولیس وغیره. د دې او د هغې فرق دومره دی. غرض مې دی کې دا چې دا حدیث مونږ وویو چې ګوره د ځان د دفاع په خاطر یو سړی مړ شي، د قانون په خاطر مړ شي یا د وطن په خاطر مړ شي، نو دا شهید دی خو په دغه شروطو باندې. دا نه چې 65 کې مردار شي پاکستاني فوجیان وایي ګوره دغه شهیدان دي پلانې بټ شهید پلانې، نه مردار دی ځکه هغه غرض تنفیذ د کلمت الله نو چې د الله کلمه نافذ شي. د هغې کلمه د جناح خبیث مرتد دغه قانون د لړمکالي د هغې تنفیذ و، ول هغې په ځمکه باندې مردار شوي دي. د دې وجه نه دوستانو د الله جهاد کې دغه خلق چې تحریف کوي او د جهاد نه غلط فایده اخلي، نو هغوی د په دې باندې ځان پوه کړي د الله دغه د جهاد کلمه غلطه استعمالولی نه شي. الحمدلله د علما موجود دي. بله خبره دا یاد ساتل پکاري چې شیطان موجود دی، د هغوی لښکرې هم موجود دي، شر موجود دی او شریر خلق هم موجود دی. هغوی د خپل وس مطابق کوشش کوي چې فساد په ځمکه کې خور کړي، د شرک او د کفر او د خرافاتو ځمکه خرابه کړي، مسلمانان خراب کړي، خلق د عبادت د رب نه بند کړي او عبادت د طاغوت ته راولي. اگر که ځان پکې مردار کړي او دا کار هغوی کوي په خپل قوت سره، په خپل طاقت سره، مالونه هم لګوي، نفسونه هم لګوي په هغې کې. د هغوی مهم غرض دا دی چې جهاد دا نظریه د خلکو د ذهن نه وباسي. ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایي سورة بقره کې ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. دا کافر به همیشه تاسو سره جنګ کوي تر دې چې تاسو واپس کې د خپل دین نه که د دوی وس وشي. دوی چې څومره وس کېږي تاسو به د خپل دین نه اړئ. دوستان دا د الله یو طریقه ده، دوه ډلې پیدا کړي حق او باطل، دا همیشه په جنګ دي. پرون من خبره کړې وه چې د آدم علیه السلام نه وارد قیامته پورې به دا جنګ د حق او د باطل روان. د دې وجه نه جهاد فی سبیل الله شروع شو چې یو د ځمکو حفاظت وشي او د مسلمانان په دې ځمکه کې په سلامتی او په امن او په امان سره او په ایمان سره زندگی وکړي، د شر نه لرې اوسېږي، د شر د تسلط نه بچ شي د جهاد په وجه باندې. دا لویه فتنه ده که. بل دوستانو جهاد چې شروع شوی دې دپاره چې هغه شر او د هغې لښکرې د خپل حد پورې محدود شي، په مسلمان باندې زیاتی ونه کړي، انتشار یې ډېر را نشي، ډېر خور نشي دا شر. ځکه جهاد دې دپاره شروع شوی دی. او که ته په کور کې ناست یې د بستره په وکړي چې زه د الله په لار کې وځو سې روزه او چیله ولګوي، نو دا خو جهاد ځکه نه دی چې په دې سره شر دفع نه راځي. دوستانو او کله چې جهاد فرض عین شي نو بیا دعوت نه یې ګوره، دا مسله یادول غواړي. دې باندې مولیان هم ځانونه غلي کړي دي. مولام برید پاک وخوري، خولې نه د ورخاړي کاسه جوړه کړي، بستره په وکړي، د الله په لار کې وځم. تحریف به نه کې. نن وخت جهاد فرض عین دی، کافر حملور دی، طواغیت حملور دي، ملکونه د مونږ نیولي. په ټوله دنیا کې اسلامي خلافت نشته. دې دپاره د قیام ضرورت دی او قیام راځي په توره باندې. بالقرآن یهدي بالسیف ینصر. قرآن باندې به هدایت کی، خو په توره باندې به نصرت کی. کوم اسلامي خلافت په چیلاو په سیروزه باندې راغلی ته ماته وښایه. 50 کاله وشو موږ لا جوړ نه یو، رښتیا جوړ نه یو، عقیده دې هم جوړه نه ده، نور هم جوړ نه یو. خوراک ته جوړي اړانه دې ښه برابره ده، صرف د حلوایي په دکان باندې ورتګ ته جوړي، لیکن قصاب په دکان باندې ورتګ ته به یې جوړ نه یو. همدا خبره ده. دریم دوستانو جهاد چې شروع شوی د الله په لار کې د دې نه چې بندگان د عبادت د بندگان نه راوځي، عبادت د رب العباد ته یوازې، د ظلم زیتی سرکشۍ نه راوځي، عدل رحمت او نور د اسلام ته بغیر د اکراه نه.
الله فرمایي وقاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه، وجنې دا مشرکان ټول لکه څرنګه چې تاسو وجنې ټول. واعلم ان الله مع المتقین، پوه شئ چې الله د متقیانو ملګری دی. او سورة حج کې الله فرمایي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، که چېرته دفع کول نه وی د خلکو بعضو په بعضو باندې، لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. نو هغه د یهودو عبادت خانې او د نصاراو ګرجې او دارنګې جوماتونه به وران شوي چې په هغه کې د الله نامه یادېږي. جهاد دې دپاره راغلی دی جوماتونه بچ شي. 800 مساجد د پاکستان مرتد حکومت په جازونو باندې ویشته. اوس هم بعضې شیوخ د طاغوت بچي دا وایي چې نه جهاد سره په کار نه دی، کلمې ویلې. نو الله فرمایي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. دې دپاره چې دغه عبادت خانې بچ شي، د جهاد په وجه باندې بچ کېږي. جهاد نه جومات به یې څنګه بچ شي. بل ځای کې الله فرمایي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، که چېرته دفع کول نه وی د الله خلکو ور بعضو په بعضو باندې، دا کافرې په دې مسلمانانو باندې نه وی دفع کړي، نو لو فسدت الارض، ځمکه به فاسده کړې وی، خلکو به کمیس پرتوګ ایستی لکه نن چې بعضو ایستلي دي. دې ته خوشحاله دي چې انګریزان راغلي دي، بس دا به وي د خیره بېغمه ګرځئ، پرتوګ مو وباسه او کمیس مو وباسه. ازادي د جمهوریت دی. الحمدلله الله د ستاسو سرونه د چند مجاهدین او طالبان نه کموي. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، که چېرته نه وی دفع کول د الله د خلکو لره بعضې په بعضو باندې، نو ځمکو کې فساد جوړ شوی و. ولکن الله ذو فضل علی العالمین، لیکن الله خاوند فضل دی په عالم باندې. وګوره دلته جهاد ته فضل یو چې په ټول عالم باندې جهاد فضل دی، ځکه په فضل او رحمت دی چې دغه ظالم ځان جهنم ته په زور غورځوي، لیکن دا جهاد یې راکوي چې ګوره مه کوه. دغه کافر د کفر په وجه باندې جهنم لځي، الله وایي مه کوه که نه ایمان راوړه. دا هم یو فضل شو. مسلمانانو باندې ځکه فضل دی چې څوک ته شهیدان کوي. او څومره فضیلت د جهاد او د مجاهدینو وروسته یو موږ انشاءالله ذکر مستقل بحث کې. دوی نعمت د الله تعالی په بندګانو باندې دا ده چې دوی ته اذن په جهاد باندې کړی د الله په لار کې، دې دپاره چې دوی دفع وکړي د خپلو ځانونه. کافر دفع کړي، د هغوی د خپل ځان نه دفاع وکړي، د خپلو حرماتو نه، د ابرو د عزت نه، او دارنګې د مقدسو ځایونو نه دفاع وکړي. هغې ځمکې نه دفاع وکړي چې دی پکې اوسي، فساد دفع شي، هغه خرابوالی دفع شي. تاسو نن سوچ وکړئ دوستانو، اسلام چې کله نن د جهاد فی سبیل الله نه خالی دی او څوک جهاد نه کوي، څومره ملکونه د موږ نه لاړو. هغه قرطبه وګوره، بخارا او سمرقند وګوره، دا د جهاد د نه کولو په وجه باندې لاړه که نه. مسجد اقصی وګوره، بیت المقدس وګوره، بلکې ټول اسلامي ملکونه چې نن یادېږي دا ټول نن کفار او مرتدین نیولي دي. هېڅوک پکې داسې نشته چې دا وایي چې ربي الله، نه پکې زنانه په امن تللی شي، د هغې عزت او ابرو او دین محفوظ نه دی که نه. د دې وجه چې جهاد فریضه ختمه شوې ده. بل دوستانو هغه شروط د جهاد دي چې زموږ استاد جهاد قبلیږي، نو مختصر ډول دا په 3 شرطونو به الله قبلوي. اول دا چې جهاد به خالص د الله د رضا لپاره وي، د الله رضا به پې طلب کېدی شي. الله مجاهدینو لپاره ډېر څه اجر عظیم تیار کړی دی چې د هغې امید به موږ سمعتن او ریاء نه کوو، نه به امید لرو د الله نه د دې چې یاره موږ له به دغه راکوي نو دغې نه، یا به ځان ښودنه پکې کوو. جهاد کې جهاد لکه چې مخکې تیر شو، دا یو عمل تعبدي دی، د الله عبادت دی، او د الله د عبادت اساسي شرط چې دی هغه اخلاص دی، تقارب په هغې سره الله ته دی. نو که دا اخلاص په دې عبادت کې نفی شي، نو دغه عمل نفی کېږي، د هغې اجر هم نفی کېږي، اجر الله بیا موږ ته نه راکوي. ځکه سورة کهف کې الله فرمایي ولا یشرک بعبادت ربه احدا، الله په دې عبادت خپل کې هیڅ ځان سره نه شریک کړي.
حدیث د ابو موسی اشعری کی راځي یو باندې چې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل الرجل یقاتل للمغنم، یو سړی د غنیمت لپاره جنگ کوي. والرجل یقاتل لیذکر، یو سړی د لپاره جنگ کوي دا غ ذکر د خلکو مخې وکړي شي. پلانه ډېر قوي دی، پلانه ډېر ښایسته بهادر سړی دی، شجاع دی. بل یو سړی یقاتل لیرا مکانه، بل یو سړی د لپاره جهاد کوي چې د هغه مرتبه او هغه ځای وکتلی شي اوهو دا خو ډېر اوچت سړی دی. من فی سبیل الله، رسول الله ته باندې چې وي د دوی نه کوم یو د الله مجاهد دی، مجاهد فی سبیل الله کوم یو دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجاهد فی سبیل الله تعریف تکي من قاتل لتكون کلمة الله هي العليا فهو فی سبیل الله. څوک چې قتال د الله په لاره کې کوي د الله کلمه د اوچتوالي لپاره، د الله د قانون د تنفیذ لپاره، د الله حدود نافذ شي، فهو فی سبیل الله، دا کس د الله په لاره کې مجاهد دی. بل حدیث کې راځي د رسول الله تپوس شو عن الرجل یقاتل شجاعة، یو سړی د خپل بهادرۍ د وجې نه جنګي، بهادر دی. بل سړی یقاتل حمیة، بل یو سړی قومیت د وجې نه جنګي، څوک والا چې زموږ قوم پلاني قوم څخه خطه هغې ته هم شهید وي. بل سړی یقاتل ریاء، ریاکارۍ د وجې نه بل سړی جنګي. ایو ذلک فی سبیل الله، کوم یو د دوی نه د الله په لار کې مجاهد دی. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم من قاتل لتكون کلمة الله هي العليا فهو فی سبیل الله. دا قانون او قاعده پکې یاد ساته، څوک چې جهاد کوي د لپاره چې د الله کلمه اوچته شي، د الله دین اوچت شي، کلمة الله د الله حکم اوچت شي، د الله اوامر او حدود نافذ شي، نو فهو فی سبیل الله، دا د الله په لار کې مجاهد دی. بل حدیث د ابو امامه باهلی رضی الله عنه کی راضی او سره رسول الله تعالی ارایت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر ما له، یو سره غزا کوي لیکن هغه په دې غزا باندې اجر اخلي. دارنګه ځان خودنی ته اراده چې ما خلق یاد کړي او ما تذکره وشي، ما له نو د پاره څه شي اجر شته کنه شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم شیء الله هیڅ شی ولا نشته. دې صحابي درې واره دا سوال تکرار کړ، رسول الله ورته په هر وار کې وایي چې لا شیء له، هیڅ شی ولا نشته. بل الله صلی الله علیه وسلم ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، یقینا الله نه قبلوي د عمل نه مگر هغه عمل قبلي چې خالص او پاغي سره د الله مختلف شوی وي، بس هغه په کار دی. هر عمل الله نه قبلوي. دا حدیث سنن نسائی کی راغلی. بل حدیث ابن ماجه کی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای، هغه حدیث د ابن ماجه، الله وی انا اغنى الشرکاء عن الشرك، زید بے پروا ما د شریکانو د شرک نه. فمن عمل لي عملا، چا چې زما د پاره یو عمل وکړ اشرک فيه غیري او بلی پکې شریک نه، فانا منه بريء، زه د هغې نه بیزار یم. وهو دغه عمل للذي د هغه چا د پاره به اشرک چې ما سره شریک وکړه، هغه عمل ماته نه رارسي، هغه عمل ماته به نه رارسي. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من غزا فی سبیل الله ولم ينو الا عقالا فله ما نوى. صحیح سنن صحیح حدیث دی. چا چې د الله په لار کې غزا وکړه او د دنیا صرف هغه پړې د اوخیو چې دا حاصل کوم، فله ما نوى، د لپاره هغه څه چې د کوم نیت وکړه، ځکه دار مدار د ما خپل نیت باندې دی کوي. وان لكل امرئ ما نوى. یو شرط دوستانو هغه اخلاص دی، او دا د هر عبادت شروط دي دوستانو. دویم شرط هغه دار دوستانو چې په دې جهاد کې متابعت د رسول الله وي، د تعالیم د شریعت به ته تابعداري. څه مطلب؟ شریعت چې کوم ځای کې جهاد ویلی وي هغه ځای کې به جهاد کې، کوم ځای کې چې شریعت قتل ویلی وي چې څوک څوک به قتل کوي نو هغه به قتل کوي، او چې څوک یې نه ویلی هغه به نه قتل کوي. د خپل نفس مطابق به جهاد نه کوي چې ستا د نفس خلاف یې څوک راغی نو هغه به وجني. نه، دا جایز نه دی. شریعت عفو او صبر ویلی دی، دا بهترین عمل دی. زیاتی به هم نه کوي په جهاد کې چې ماشومان مړه کړي،
دارنګ یا هغه چې شریعت د هغې اجازه نه کړې ته هغه وجنې. خو یو خبره ده، دی آیات ته موږ تاسو وګورو، ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. نو که دی کافرو تاسو ته عذاب درک نو تاسو هم د هغې په مثل باندې سزا او بدله ورکړئ. که زمونږ ماشومان نن په جیلونو کې ووژني، څلور میاشتني ماشومان یې په جتریانو باندې ویشتل د سوات د ملګرو، نو تاسو هم د هغوی ماشومان وژلی شئ. البته ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین، که صبر وکړو نو الله به زمونږ بدله واخلي. که نه دا د صابرین دپاره غوره خبره ده چې صبر وکړي. خو دا اجازه موږ ته قرآن راکړله دې آیات کې چې موږ هم د هغوی ماشومان وژلی شو د دغه مرتدینو. وروسته به موږ انشاءالله ذکر کو د حدیث د صاحب بن جسامه کې چې هم منهم، دغه ماشومان چې د هغوی په لار باندې روان دي دا د هغوی نه دي. که نه چې د هغوی بچي دي نو موږ ته به دا جایز دي. خو دې آیت کې خبرې ته اشاره ده، ولئن صبرتم خیر ده. که هغوی ستاسو ماشومان قتل کړي نو تاسو صبر کوئ، هغه مه وژنئ. خو اجازه شته دی، مسله د جواز من کوو. بل ځای الله فرمایي وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، تاسو د الله په لار کې جهاد کوئ، دا کسان چې تاسو سره جنګي، ولا تعتدوا زیاتې مه کوئ، ان الله لا يحب المعتدین، یقینا الله نه خوښوي زیاتې کوونکي. نو مجاهد فی سبیل الله هغه کس دی چې خپل نفس ته خواهش نه بند کړي او د شریعت پابند یې وګرځوي. لکه چې الله فرمایي اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، څوک چې یریږي د الله د دربار د ودرېدو نه چې الله ته به ودرېږي، خپل نفس یې د خواهش نه منې کړي، یقینا جنت هي المأوى د ځای دی. نو پس هغه کس چې هغه خپل ټوپک او توره او یا جهاد د خپل خواهش دپاره کوي او دغه توره او ټوپک په هغه چا باندې ږدي چې شریعت دغه اجازه نه وي ورکړي، یا دې دپاره چې زه انتقام د چا نه واخلم، فلاني وخت کې ما سره دا خبره کړې وه دا سره زه نه پرېږدم، او دې مراعات د الله د اوامرو نه کوي او نه د نواهیو کوي، نو بس په خپله خوښه باندې جهاد کوي، نه ماشوم پرېږدي، نه بوډا او نه ښځه او نه نور چې د هغې د مرګ او د قتل نه الله او رسول منع کړې ده، نو دی د الله او د رسول ګناهګار دی. ګوره د الله او د رسول نافرمانه دی او د غیر مؤمنان د لارو پسې دی روان دی. دې کې بیا ستا سړی ګمراه کېږي، ځکه خپل خواهش یې اله وګرځو. دې ته مجاهد نشي ویل کېدی، نه د عمل د جهاد دی، ځکه دا طریقه د اهل هوا د خوارجو د غلاتو ده چې کوم مفسدین او قطاع طریق دي په ځمکه کې. نو موږ او تاسو به جهاد کوو د الله د رسول د تابعدارۍ په چوکاټ کې. حدیث کې د مقداد ابن اسود رضی الله عنه نه روایت دی، وایي رسول الله ته مې ویلي ارأیت ان لقیت رجلا من الکفار فقاتلني، ما ته خبر راکړه دغه سړي باره کې یو کافر دی ما سره جنګ کوو، نو زما یو لاس یې په توره باندې ووهه، نو هغه یې کټ کړ، بیا یې د ما نه پناه واخیسته په یو ونې سره، ونې شاته شو، فورا یې وویل اسلمت لله، اسلام مې راوړی الله لره، افاقتله یا رسول الله بعد ان قالها، دا سړی زه قتل کړم وروسته د هغې نه چې ده دا کلمه ویلې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تقتله، مې وژنه. بیا وایي ما ورته ویل الله رسوله زما خو یې لاس کټ کړی دی، افاقتله، بیا راته رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تقتله، وژنې بیا نه ګوره، خو فإن قتلته فإنه بمنزلتک، نو که دی دې قتل کړه نو ګوره دا ستا په رنګ حرام دم دی، وینې حرامه ده، ته مسلمان یې، نو دی مسلمان دی، و انک بمنزلته، ته به د په منزله باندې الله ته به حلال الدم یې، ځکه چې مسلمان دی مړ کړ. حدیث متفقان علیه. دا دلیل دی خبرې چې د انتقام دپاره به څوک نه وژني، بلکې د شریعت تابعدارۍ په بنا باندې به وژني، انتقام به نه اخلي، بس بیا مسلمان دی. دې وجه نه سورة نور کې الله فرمایي فلیحذر الذین یخالفون عن امره، ودې یریږي هغه کسان چې مخالفت کوي د الله د امر د رسول د امر نه،
څه نه دي ویلي ان تصیبهم فتنه چې وبرسېږي دوی ته فتنه. امام احمد رحمه الله دلته فتنې معنا کوي د شرک، چې دا سړی به کافر او مشرک شي که د رسول الله امر ونه مني. او یصیبهم عذاب علیم، یا به دردناک عذاب ورته رسېږي. سورة نساء کې الله فرمایي فلا وربک، داسې نه د قسم پر رب ستا باندې اے پیغمبر الله یؤمنو دا خلق ایمان والا نه دي حتی تر هغې پورې حکیموکه چې تا فیصله کونه ونه وګرځئ، ستا تابع نه شي فیما شجره بینهم، په هغه کې چې دوی په منځ کې کومه تنازع او مشاجره راشي. ثم لا یجدو، بیا دوی نه مومي فی انفسهم، په خپلو نفسونو کې، په خپلو زړونو کې حرجن تنګوالی مما قضیت، دغه نه چې تا فیصله کړي وي، او یسلمو تسلیما، او دوی ورته غاړه کښېني په غاړه ایښودلو سره تر هغې پورې دا خلک مسلمانان نه شي کېدی. نو دویم شرط د جهاد هغه دا و دوستانو چې جهاد به علی وفق سنت کولی شي، د رسول الله تابعدارۍ په چوکاټ کې به دننه موږ تاسې جهاد کوو. الحمدلله دا خو مجاهدین دي چې په شریعت باندې پابند دي، مرتدین په دې باندې څه خبرې. یو مجاهد په یو ځای باندې ورشي نو هغوی جازونه راوچت کړي، کورونه ولي، جوماتونه ولي، مساجد ولي، قرآنونه ولي، ماشومان ولي، زنانه وژني. هغوی دهشتګر او ترهګر نه شو، خو موږ ترهګر شو. او عوامو هم دومره فکر پکار دی چې په دې کې اوس دهشتګر څوک دي. موږ صرف د هغه مرتدینو سره کار چې هغه د الله دشمنان دي، هغوی شریعت نفاذ ته نه پرېږدي، هغوی د لاړمیکالي قانون په قرآن او سنت باندې اوچت کړی، یا بل د کفر قانون. نو موږ چې اوسه جنګېږو هر سړی سر خوځوي چې ها والا دا ښه کار نه دی، فتنه ده. چې هغوی به جوماتونه ورانوي، زنانه وژني، ماشومان وژني، هغوی به پاک فوج. عجیبه خبره ده، دې طرف سوچ کول پکار. نو دریم شرط دوستانو هغه دا چې جهاد به د یو غرض مشروع دپاره وي چې الله هغې کې اذن کړی وي موږ ته په قتال سره. لکه چې موږ اشاره وکړه مخکې بعضې اغراضو ته چې دې وجې نه به جهاد کیدی شي. نو کوم جهاد چې د غیر مشروع د غرض د وجې نه کیدی شو هغه به معذون نه وي، هغې کې به اجازه د جهاد کولو نه وي. لکه قتال سړی د قبیلې د وجې نه کوي، عصبیت د وجې نه کوي، د وطن د وجې نه کوي، د یو حزب یو تنظیم د وجې نه کوي، حق او باطل پکې معلوم نه وي. زموږ باندې نښتې دي، هله یو قوم یو طرف دی، بل قوم بل طرف دی، حالانکې دواړه مرداري. داسې قتال بیا د قتال د خوارجو د روافظو دی چې په خپل بدعت، خپل هغه بدعت د وجې نه قتال کوي، یا د باطل د نصرت د وجې نه قتال کوي. نو د دې وجې نه داسې جهاد دی بیا اسلام ته څوک نه منسوبوي، او نه دا جهاد فی سبیل الله دی. اگر که دغسې ایمان وي چې اودام جهاد فی سبیل الله، خو جهاد فی سبیل الله دا نه دی. نو دا دریم شرط دی. دا و د جهاد اغراض او د جهاد شرایط. هر چې دوستانو اقسام د جهاد دی، نو جهاد فی سبیل الله دو قسمه تقسیم دی، یعنی دو قسمونو ته تقسیم دی دا جهاد. یو ته جهاد الدفع ویل کېږي، بل جهاد طلب. یو ته جهاد دفع او بل ته جهاد طلب. هر چې جهاد دفع دی نو د دې صفت داسې دی چې یو عدو کافر دشمن، هغه اصلي کافر وي که یا مرتد وي، هغه د مسلمانانو په ښارونو باندې تجاوز وکړي، راشي ونیسي. نو په دغه وخت بیا په ټولو مسلمانانو باندې جهاد فرض عین دی چې د هغې دفع وشي او دغه ښار د دغه مرتد نه خلاص شي. نو که دوی عاجز شو د هغې د دفع نه، نو په کار دا ده چې دغه دایره به ډیره پراخه شي نور مسلمانانو ته، چې د هر ځای مسلمانانو باید چې دغه ښار ته راشي، دغه ښار د مسلمانانو آزاد کړي د کافرو د مرتدو د قبضې نه. خو الاقرب فالاقرب به لټولی کېږي، همداسې پسې ځي به تر څو چې دغه حملور دشمن راغلی. لکه چې نن په افغانستان کې دشمن دی کافر راغلی او د ملک قبضه کړی، اسلامي خلافت یې لرې کړی. دارنګې پاکستان 40 کالونه د مسلمانانو په ملک باندې غاصب دی. نو د دوی د دفع دپاره که پاکستاني طالبان کم وي، کمزوري وي، پکار ده چې افغاني طالبان ورسره شي، ځکه دا جهاد دفع دی که نه. او که دلته کمزوري باید چې هغه ولره شي،
وروسته موږ ان شاء الله احکام د ردت کې دا وایو چې پاکستان 45 کلن مرتد دی، د هغې ضرر ډیر زیات دی نسبتا د اصلي کافر ته د امریکې نه، ځکه دا امریکا موږ ته هغه راوستې ده، آغاز موږ په سر باندې سواره کړله، لهذا هغې سره جهاد مخکې دی. دا به وروستو ذکر کړو انشاءالله. غرض مې دا چې کله په یو ښار د مسلمانانو باندې کافر راشي حمله پرې وکړي، نو اول به دغه نږدې خلکو باندې جهاد فرض دی، که بیا په دې باندې ونه شو بیا به ټولې دنیا مسلمانان دغه ښار ازادۍ خو دا فرض لازم دی په دوی باندې. نو دا قسم جهاد جې ضرور او اهم او دې ته حاجت زیات دی. د دې نه بیا وروستوالی په کار نه دی چې دې نه وروستو شي. دې دپاره بیا علما لیکي چې هېڅ شرط موته نشته چې ته به هجرت ځای ګورې چې ورېږه زه لاړ شم ښه محفوظ ځای وګورم او څوک را لانکوزر راکړي او بیا کجوري د سعودي راکړي او خیمې هم راکړي، راشنونه مې لکه د روسانو وخت کې نو بیا به جهاد کوم. دا خبرې خو نشته دی دوسته. نو شیخ الاسلام ابن تیمیه لیکي فلا یشترط له ای شرط، فلا یشترط له ای شرط، دوی دپاره هېڅ شرط نشته. بیا نو له قدرت شته چې ورېږه چې موږ ټانک او طیاره پیدا کړو بیا اوسه جنګي کړو، لکه د بعضو مولیانو د شیخانو دا نظریه ده. نه، فلا یشترط له ای شرط، بلکې دا سړی به جهاد ته وځي خفافا و ثقالا، بې وسلې والا وي که وسلې والا وي، زوړ وي که ځوان وي، یوازې وي که ډلې ډلې وي، جماعت وي، خو هر څوک به علا قدر استطاعت دې جهاد ته راوځي. حاکم وخت ورته اجازه کړې وي که نه وي، بشرطې کې چې دا حاکم مسلمان وي. اوسني خو ټول مرتد دي، د دوی اذن ته کم اعتبار نشته دوستانو. دا بعضې خلک وایي چې ولی العهد به اجازه کوي، ولی الامر به کوي، داسې د دوی خرافات دي، دروغ وي. دا خپله دا قاعدین دي، مرجفین دي، نو د جهاد نور خلک هم منې کوي. ولی الامر د جهاد حکم کوي او هغه به اجازه کوي بیا ورته جهاد کوي. مسلمانان کوم حالات ته ورسېد، د ښځو بېعزتي وشوه، د دوی بېعزتي وشوه، د جماعتونو یې وشوه، د قرآنونو وشوه، ته به د ولی العهد د شرابي اذن او حکم ته ګورې هغه اجازه وکړي، بل هغې په خپله ولې نه کوي. د رسول الله نه خو ښه نه دی چې ته د هغې اجازه غواړې. دې وجې نه په دغه وخت کې بیا د حاکم اذن ته هم اجازه نشته، او دفع و دغه حملور دشمن کېدی شي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فتاوی کې لیکي، مجموع فتاوی کې، اذا اراد العدو الهجوم على المسلمين، کله چې دشمن یو هجوم په مسلمانانو باندې راوړي، فانه يصير دفعه واجبا على المقصودين كله وعلى غير المقصودين. بیا جهاد په دغه کې په هغه خلکو چې جهاد په فرض په هغې باندې واجب دی، او په هغه چې شا فرض نه په هغې هم واجب کېږي، لاعانتهم د دې وجه چې دوی سره مدد خو وکړي که نه. لکه الله فرمایي وان استنصرکم فی دین فعلیکم النصر، که چېرته دوی تاسو نه په دین کې کومک وکړو نو تاسو باندې لازم دی د هغوی کومک. نو د دې وجه نه په دې کې بیا شرط ته حاجت نه وي چې ته شروط غواړې، پلانې شرط په دې جهاد کې نشته، لهذا جهاد نشته. ځکه رسول الله سیرت ته چې وګوره غزوه خندق کې مسلمانانو قصد د دشمن نه وکړو، دشمن راغی پې، رسول الله چې ته لاړ شو بیا هجرت ونه کړه، او نه رسول الله هېڅ کس ته دا اجازه وکړه چې ته به خیره ته جهاد مه کوه، بلکې نبي علیه صلات وسلام ته الله سبحانه وتعالی دا کسانو تذکره وکړه چې د رسول الله وسلم نه اجازه وغوښتله د جهاد د پرېښودلو. څه ویل؟ یقولون ان بیوتنا عورة وما هي بعورة ان یریدون الا فرارا. ای پیغمبره دا منافقان چې وایي چې زموږ کورونه خالي، زموږ کورونه کې څوک نشته، دا دروغ وایي. کورونه کې هر څو شته دی، ښه کسان هم لري، خو ان یریدون الا فرارا، د تېښتې لاره اختیاري، دروغ وایي، جهاد نه کوي. نو دې قول کې د شیخ الاسلام غیر مقصودین هم ذکر دی. د دې دا معنی چې دا جهاد ځکه چې دا حمله ور دشمن راغلی، دا ځکه ضروري دی چې که نور دا غیر مقصودین چې کوم جهاد نشي کوی، په کار دا ده چې کور کې خو کینی د کورونو حفاظت خو وکړي که نه، او یا د دغه مجاهدینو نصرت وکړي. امام ابن قدامه مقدسی لیکي په کافي کې، اذا نزل الكفار ببلد المسلمین نتعین على اهل قتالهم. کله چې مسلمانانو ښار ته کافر راشي نو بیا فرض عین دی د هغوی په اهل باندې دغه جهاد والنفیر الیهم، هغوی ته وتل. ولم یجوز لاحد التخلف، هیڅ چاته د هغې نه رستوالی او پاتېوالی نه دی جایز، الا من یحتاج الى تخلفی لحفظ الاهل، مگر که سړی کور ته کینی مشوره د امیر باندې نو خیر، والمکان والمال،
ومن يمنع الامیر الخروج، هغه څوک چې امیر مني کې خیر ته مزه. او ځکه الله فرمایي انفروا خفافا وثقالا، تاسو وځئ سپک او درانه. نو په دغه وخت کې به جهاد متعین دی، فتعین علیهم کما تعین علیه. نو په دې خلکو باندې به جهاد متعین دی لکه څنګه چې په امیر باندې دی. او که امیر یو سړی مني کې چې ته به نه ځې د یو مصلحت د جهاد د وجې نه، یا د هغه مصلحت د وجې نه چې امیر په هغې کې هغه راجح بولي، نو بیا نشي تللی. ادې نه ځي خیر دی. اوسني امیران خو داسې نشته د ملکونو بادشاهان چې هغوی شرعي امیران وي. نو دې ته وایي جهاد الدفع. یو جهاد الطلب دی دوستانو، هغه دا چې مسلمانان مجاهدین به د خپلو ملکونو نه په کافرو باندې حملې کوي. دولت د اسلام کې چې کوم ملکونه شامل نه دي، د خلافت راشده د لاندې نه دي، مثلا افغانستان کې اسلامي خلافت راغی، نو دوی په امریکا باندې په کال کې یواري حمله کوي. دې دپاره چې دغه کافر ویری چې مسلمانانو باندې به حمله ونه کړي. دې ته جهاد الطلب وایي. فقهاو لیکلي چې دا په کال کې یواري لازم ده. دغه جهاد الطلب کې به دوستانو د مور پلار اذن، د بادشاه اذن به شرط دی چې قرضوړی به نه ځي او فلانی به نه ځي. کوم شروط چې راغلي هر چې نن وخت کوم جهاد نه دا فرضیان دي، د لپاره به شروط نشته دوستانو. دې ته وایي جهاد الطلب. یو مسله دوستانو بل واوري، هغه دا موږ هم په اعلان جهاد کې دا خبره ذکر کړې وه، هغه موږ د عبدالله اعظم شهید رحمه الله نقل کړې وه. نور وسایل د موږ سره نو چې هغه موږ کتلي وي. بعضې خلک هغه دام وي او موږ هم د اعلان او جهاد کې دا خبره ذکر کړې وه چې دې فرض عین جهاد ته به ښځه هم وځي بغیر د اذن د زوج نه یا د ولي نه. لیکن اوس موږ ته دا قول مرجوح ښکاري، دلیل پې د کتاب او سنت نه نشته او نه داسې موږ دپاره سلف شته چې په قرون ثلاثة الاولی کې چې کوم مشهود لها بالخیر دی او د فضل هغې موږ ته دا وینا کړي، بلکې دلیل د هغې په خلاف دی چې ښځه به نه وځي. لکه د خندق په غزا کې چې کله واقع شو، داسې غزا راله، د خندق غزا پیښه شوه، قبایلو احزابو د کفر او د شرک په مدینه منوره باندې حمله وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ثابت نه ده چې هغه یو ښځې ته امر کړی چې تاسو دې مشرکین قتال ته راوځئ، بلکې په رجالو باندې په سړو باندې صرف اکتفا وکړه. د دې وجه نه منافقانو څه ویل چې ان بیوتنا عوره، دروغ دي ویلي وه چې کورونه زمونږ خالي دي، څوک نشته. ځکه هغوی اراده د فرار لره د جهاد، ان یریدون الا فرار. د دې وجه نه زنانه او ماشومان په کورونو کې وو د مدینې. لکه حدیث د رافع بن خدیج کې راځي، هغه فرمایي چې بهترینه قلا چې وه هغه د بني حارثه قلا وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ماشومان او ښځې هغې ته دننه کړې کله چې غزوه خندق شروع شو. نو دا زنانه او ښځې د هغې قلا ته ډېره اوچته قلا وه، نو هغې کې دننه کړلي د حفاظت دپاره. او ورته ویلې که تاسو ته څوک راته نو ګوره په توره باندې به سموئ، مطلب خپله دفاع به کوئ. نو دغه قلا ته یو سړی د بني ثعلبه نه راغی، ثعلبه بن سعد، هغه ته نجدان ویو. اس باندې سور دی او د قلا ته راغی دې دپاره چې د ښځو بېعزتي وکړي. نو چې کله دې قلا ته راورسېد، نو دې ښځو ته وویلې چې تاسو راکوشئ، ما ته خیر لکن، دا به تاسو لپاره غوره وي، انزلنا الی خیر لکن. نو دغه زنانو سره تورې وي، نو هغوی خپلې تورې وخوځولې ورته چې ګوره را نه شي. نو دغه نجدان د رسول الله صلی الله علیه وسلم باید صحابه ولیده چې او دا خو قلا ته ورغی اوس د زنانو بېعزتي کوي. نو هغه سړي رامنډه کړه صحابه کرامو د پسې، چا چې لیدلی د صحابو د رسول الله نه، نو دغه سړی رامنډه کړله د دغې مرتد پسې. نو چې کله ورته رامنډه کړه، نو دغې مرتد په یو قلا کې پناه واخیسته د بني حارثه نه، چې هغې ته زهیر ابن رافع ویل. ویل یې نجدانه راوځه. چې هغه ته کله راووت باندې حمله وکړه. چې حمله پې وکړله، نو هغه مردار که سر یې غوڅ کړه. فذهب به الى النبي صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا سر راوړ.
حدیث طبرانی راوړی، حدیث صحیح حدیث دی. مجمع زوائد کې امام حسمی لیکلي شپږم جلد 133 کې چې رجال او ثقات. نو دلته اوس دغه زنانه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه قلا کې د حفاظت لپاره واچولې دي، لپاره چې د ځان حفاظت وکړي. خو دی ورته ویلي چې ګورئ د ځان حفاظت وکوئ. دا جهاد دفع وي که جهاد طلب وي، خو زنانو باندې جهاد بیا نشته. البته که جهاد کوي قتال کوي دفاعا عن نفسها کولی شي چې خپل ځان نه دفاع وکړي. لکه حدیث د انس کې راځي چې ام سلیم رضی الله تعالی عنها د حنین په ورځ باندې یو خنجر وسره، نو د هغې سره دا خنجر چې ابو طلحه ولیده، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي یا رسول الله هذه ام سلیم معها خنجر، دا ام سلیم ده او د هغې سره خنجر دی، او دا د ابو طلحه ښځه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ما هذا الخنجر، دا خنجر څه دی؟ هغې ویل اتخذته، ما دې دپاره دا تیار کړی د عندنا من احد من المشرکین، که یو مشرک ما ته رانږدې شو نو بقرت به بطنو، نو زه به دا خېټه څیرې کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وخندل. حدیث مسلم کې راغلی دی. نو یو جواز دی چې جایز ده چې ښځه وځي، جواز قدرې ده، لکه دا بارانی حدیث په دلیل دی. یو قول بالوجوب دی چې په ښځه واجب ده چې دې جهاد ته وځي، دا به د دې حدیث نه خلاف ده. په دې باندې کوم دلیل نشته چې بغیر د اذن د زوج نه وځي یا د ولی نه وځي. دا دلیل ته محتاج او دلیل دلته موږ ته ظاهر نشو او نه راته معلوم شو. د دې وجه نه دې ته جهاد دفع ویلی کېږي. بل دوستانو د جهاد حکم دی. حکم د جهاد په درې ځایونو کې جهاد بیا متعین کېږي، ضرور دی، لازم دی. یو لکه مخکې چې موږ وویلې چې هغه حملاور دشمن چې د مسلمانانو په خرونو باندې د هغوی په عزتونو د هغوی په ابرو باندې زیاتې وکړي، نو بیا خو فرض یې مخکې ذکر شو. دویم کله چې امام حکم وکړي چې تاسو به جهاد ته وځئ، نو په دغه کې بیا جهاد متعین او فرض دی. لکه چې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو ما لکم څه شوي تاسو اذا قیل لکم، کله چې وویلی شي تاسو ته انفروا وځئ فی سبیل الله، په لار د الله کې، اثاقلتم الى الارض، نو تاسو د نشئ ځمکې ته، رضیتم بالحیات الدنیا، آیا تاسو خوشحالېږئ په ژوند د دنیا باندې من الاخره د آخرت نه، فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرة الا قلیل، پس نو د ژوند د دنیا په مقابل د آخرت کې مګر ډېر لږه ده. سورة توبه کې الله فرمایي. بل حدیث کې راځي واستنفرتم فانفروا، کله چې تاسو نه طلب د وتلو وشي نو وځئ کنه. دریم حالات دوستانو چې جهاد فرض عین ګرځي هغه ده چې کافر او مسلمانان سره یو ځای شي، صفان دو صفونه سره ملاقات وکړي، نو بیا جهاد په دغه واجب دی په هر مسلمان باندې صاحب استطاعت باندې. دغه نه بیا تښتېدل هم هلاکت دی، لکه حدیث کې اوه موبقات هلاکونکي شیونه، یو دا چې تولی او مزحف ده، په دغه وخت کې بیا د دشمن نه تښتې نه ګوره. فلا تولوهم الادبار ومن یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. په دغه وخت کې بیا تېښته ګوره غټه ګناه ده او بیا جهنم ځای دی که دغه ځای نه وتښتي. ما سوا د درې ځایونو نه بیا جهاد په نورو ځایونو کې بیا فرض کفایي دی. که بعضې مسلمانان جهاد ته لاړ او بعضې لاړ نو شو خیر دی، خو غوره به د درې ځایونو کې لکه چې نن جهاد فرض عین دی ټولو مسلمانانو ته وتل پکار دی، او چې دا درې ځایونه نه نو بیا فرض عین نه دی. دا آیت په دلیل وما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. نو دی وجنا په دې درې حالاتو کې جهاد فرض عین ګرځي. دوستان بل دوستانو د جهاد اهمیت دی. جهاد ولی لازم دی د الله په لار کې، دا وروسته ان شاء الله موږ ذکر کو چې د دې ډېرې وجې دي، خو دلته په لنډو ټکو کې بیانو، ځکه چې دا د الله عبادت دی، د الله اطاعت دی، او د الله اطاعت او عبادت د هغې تنفیذ لازم دی، ځکه الله امر پې کړی چې مؤمنانو ته د هغې خلاف بیا په کار نه دی چې د هغې نه ډډه وکړي. کتب علیکم القتال، فرض کړی شوی په تاسو باندې قتال، لکه څرنګه چې ویلې کتب علیکم الصیام، په تاسو باندې روژه فرض کړی شوې ده، هغه هم کتبه ده، دا هم کتبه ده. اول کتبه
او دویم کتبه کې فرق نشته. نو لہذا جهاد لکه د روزې په رنګ فرض دی. نو اول دا چې دا عبادت د طاعت دی او د هغې د الله امر دی، چې د الله امر شو نو موږ تاسې باندې د هغې راوړل فرض و لازم دی. الله فرمایي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، یقینا تعالی اخذ مؤمنان نفسونه و مالونه، ځکه چې دوی دپاره جنت دی. یقاتلون فی سبیل الله، جنگ وکړي په لار د الله کې، فیقتلون نور به هم وژني، ویقتلون په خپله هم قتل کیدی شي. دا د الله وعده ده، ځکه بیه ختمه شوې ده، بیه موږ سره شوې ده. الله د موږ نه دا نفسونه اخیستي دي. دې آیت کې ترغیب د جهاد د الله ته، نو چې بیه ختمه شوه نو بیې ته واپسې موږ نشو کولی چې او الله موږ له دا پلانې شی را کړی او موږ یې اوس نه اخلو. واپسې نشته، موږ د الله سره د الله اوس کړی دی. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. په دې دنیا کې چې عام دوه کسان معامله وکړي نو یو بل ته بیا پښیمانتیا نه وي، نو موږ هم نه پښیمانه کېږو، ځکه دا جهاد کوو. دویم دوستانو، جهاد په لار د الله کې عزت دی او په ځمکه کې ښایسته زندګي ده. د جهاد په وجه باندې دا زندګي راځي. حفاظت دی د هغې عزتونو، د هغې حرماتو، د هغه اعراضو، د هغه د دین د مقاصدو چې په هغې باندې زیاتی کیدی شي، نو جهاد د هغې دپاره کېږي. ځکه یو دین دی، یو نفس دی، یو عقل دی، یو ابرو او عزت او یو نسل او مال دی. نو چې کله په جهاد کې کمی راشي نو دې مقاصدو کې ټول کمی راځي. د دین حفاظت دی نه کېږي مګر په جهاد سره کېږي. چې کله جهاد وي نو دین به دې محفوظ وي. نن ولې زموږ او ستاسې دین اسلام کمزور دی؟ ځکه جهاد نشته. قرآنونه ټوله دنیا ډکه ده، هر کور کې 100 قرآنه پراته دي. چونکې هر کور د اوسپنې نه خالي د ماشین نه خالي دی، نو ځکه نن زموږ دین کمزور دی. همدغه قرآن سوځولی کېږي د مرتدینو د خوا نه، ځکه چې اوسپنه اوسه نشته. بالقرآن یهدي بسیف ینصر. د نفس حفاظت کېږي دوستانو په جهاد سره. ځکه که کله حدود نافذ نه وي نو خلک به لګېږي قتل و قتال به کوي. نو چې کله حدود نه وي، قصاص اخیستل نه وي، نو نفس زړور کېږي د بل په قتل باندې کوي. دارنګې عقل، نن شراب ډیر دي، خلک یې څښي، نشې ډېرې دي، ځکه چې شرعي حدود نشته. د خلکو عزتونه او ابرو پیمالېږي ځکه چې جهاد نشته. نسلونه تباه شو، د زنا اولاد ډېرېږي ځکه چې د زنا کوم حدود دي د هغې تنفیذ نشته. مالونه د خلکو لوټ کېږي ځکه چې د جهاد په وجه باندې د مالونو حفاظت کېږي، جهاد نشته. نو په جهاد کې کمی دوستانو د دې ټولو شیانو د عدم حفاظت سبب ګرځي. الله فرمایا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله ولرسوله اذا دعاکم لما یحییکم. ای ایمان والو، تاسو خبر ومنئ د الله او د رسول کله چې تاسو دعوت کړي هغه شي ته چې تاسو ژوندي کوئ. زبیر رضی الله عنه معنا کوي لما یحییکم معنا للحرب، د هغې جنگ دپاره. اوس موږ دا ذکر کوو انشاءالله. د هغې جنگ دپاره چې تاسو ته قوت درکړی په دشمنانو باندې. نو هر هغه امر چې الله موږ ته پې امر کړی، نبي موږ ته پې امر کړی، هغې ته موږ دعوت کړي. او د هغې په تنفیذ او د هغې باندې عمل کول، دې کې یو ښایسته زندګي ده. او الله او رسول موږ ته یو امر دام کړی چې تاسو د الله په لار کې جهاد وکړئ. اذا دعاکم لما یحییکم، مفسرین لیکي اذا دعاکم الی الجهاد فی سبیل الله، کله چې تاسو دعوت کې لارې د الله ته، الذي فيه حیات حقیقیة لکم، چې په هغې کې ستاسو حقیقي زندګي ده. لکه ابن زبیر ترجمه چې موږ وکړه، ای للحرب التي اعزکم الله تعالی بها بعد الذل، هغه جنگ چې الله تاسو له په هغې کې عزت درکړی وروسته د ذلت نه. مخکې د جنگ نه ذلیله وئ، جهاد نه کې ذلیله وئ، هر سړی به دې وایي راوهي. وقواکم بها بعد الضعف، او الله قوت درکړه تاسو ته وروسته د ضعف نه. ومنعکم من عدوکم، تاسو یې منع کړي د دشمن نه. بعد القهر منهم لکم، تاسو باندې زورور. ابن اسحاق او ابن قتیبه لیکي هو الجهاد الذي يحيي دينهم ويعليه، دا جهاد دی لما یحییکم چې کوم الله موږ نه غوښتنه کړې چې په هغې باندې دین خپل ژوندی کوي او اوچته یې.
کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم الله فرض کړی شوی په تاسو باندې قتال او دا تاسو بد ګڼئ. ولې بد ګڼئ؟ ځکه دې کې ټپونه دي، زخمونه دي، د کور نه به بهر هغه عادات چې کوم روزمره عادات دي هغې نه محرومي. لیکن وعسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم، ډېر که تاسو یو شی بد ګڼئ هغه به تاسو لپاره غوره وي. ځکه جهاد فی سبیل الله کې ډېر خیر دی، مصلحت پکې دی، زمونږ د دین حفاظت پکې دی. وعسى ان تحبوا شیئا، او ډېر که تاسو یو شی ښه ګڼئ چې هغه پرېښودل د جهاد دی، دنیا ته رجوع ده، د هغې خواهشات او د هغې له لعب ته رجوع ده. وهو شر لکم، هغه به تاسو لپاره بد وي دوستان. ولې د هغې په پرېښودلو باندې عظیم شر او فساد کبیر مرتب کیږي. والله یعلم، الله پوه دی ستاسو مصلحت باندې، ستاسو فایده باندې، نو د هغې اطاعت وکړئ که نه، الله پوه دی. وانتم لا تعلمون، تاسې نه پوهېږئ، تاسو نه پوهېږئ. حدیث کې راځي علیکم بالجهاد فی سبیل الله، لازم دی په تاسې باندې جهاد د الله په لار کې. فانه باب من ابواب الجنه، ځکه دا یو دروازه د دروازو د جنت. یذهب الله به الهم والغم، چې څه غمونه وي، چې څه مصیبتونه وي، الله په دې سره ختموي که. نور انشاءالله درس هم شته دی، دا ډېر اوږد بحث دی، نور انشاءالله دا بحث هم جاری دی. الله دې موږ او تاسو سره په دې عمل کولو توفیق راکړي، او الله دې وکړي چې موږ او تاسو په دې مذکوره خبرو باندې عمل وکړو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.